بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو په درنو حضور کې یو. د تیرو 2-3 ورځو نه د ملګرو خواهش دا ډیر و چې تاسو د پروګرام ډیر زیات اکیډمیک طرف ته بوتللو. په اوسني حالات باندې باید چې تاسو پام وي، تاسو ملمانه هم په دې اکله باندې راولئ. نو نن د اوریدونکو د لیدونکو په خواهش باندې نن موږ په اوسني حالت باندې په پاکستان کې دننه د پښتنو څه پوزیشن دی، د دوی سیاست دی، دوی ته کوم ستونزې دي، دوی ته کوم تکالیف دي، په دې باندې به خبرې کوو. نن زموږ سره 2 ملمانه دي، که څه هم په نور پروګرامونو کې به زموږ سره 1 ملمه و، نن زموږ سره 2 ملمانه دي. زما سره جوخ ناسته عبدالشکور اپریدي صاحب د ډیولپمنټل سټډیز د پرمختیایي ډګر کې دی کار کوي او دی په دې پښتنو په دې سیمه باندې په دې حالاتو باندې په دې واقعاتو باندې ډیر ژور نظر لري. شکور اپریدي ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. را سره بل ملګری دی زموږ سره سیدافضل شینواري صاحب دی، دی پیس او هیومن رایټس اکټیویسټ دی. دی په مختلفو بخشونو کې ټرینینګونه کوي. د پیس د هیومن رایټس په ډګر کې د بیکګراوند د پولیټیکل ساینس نه دی، دی یو ښه سیاسي تحلیلګر دی. نو زه دواړو ته خپل پروګرام کې په خیر راغلی وایم. او نن به مونږ شروع د ریاست نه کوو چې ریاست څه شی دی، ریاست څه ذمهواریانې لري. نو په هغه کې مونږ چې کله په حیث د سیاست د پولیټیکل ساینس د یو ادنا سټوډنټ چې کله مونږ د ریاست خبره کوو، زمونږ ذهن ته اول دا سوال راځي چې مونږ ته د ریاست ولې پکار دی. نو د سیاست مختلف استادان سم مخصوص ذمهواریانې د ریاست په ګوته کوي چې ریاست مونږ ته ځکه پکار دی چې ریاست به مونږ ته د سر تحفظ راکوي. ریاست دویم به مونږ ته د مال تحفظ راکوي. ریاست به امن ساتي. امن ځکه چې انسانان په خپله امن نشي ساتلی، ځکه چې امن دپاره به هر سړی بیا ځان ته ټوپک ساتي، ځان ته به فوجونه ساتي. نو دا د ریاست ذمهواري ده چې دوی ته به حفاظت ورکوي، امن به ورکوي. بل د ریاست مقصد دا دی چې انسانانو کنټریکټ ساین کړی دی چې د ریاست به موږ ته انصاف راکوي. او په دې باندې به دوی خبرې کوي چې څو پورې زموږ د ریاست په دې څیزونو کې. او 5م نکته د ریاست دا ده چې ریاست به د خلکو د فلاح و بهبود دپاره کار کوي. نو دا هغه د ریاست بنیادي ذمهواریانې دي. زه سیدافضل شینواري صاحب ته هم بلنه ورکوم چې دی دا په مخ بوځي چې د ریاست ذمهواریانې څه دي او د پاکستان ریاست تر څو حده پورې په دې ذمهواریانو کې او خاص کر پښتنو ته په دې ذمهواریانو کې پوره رسېدلی دی. سیدافضل شینواري صاحب. ډیره مننه ګلمرجان صاحب. زه تاسو او د پښتون تحفظ مومنټ چې څومره مینوال دي او کتونکي دي هغو ټولو ته زه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې د ریاست خبره وکړه، نو که موږ د ریاست یو عام وګړي په سوچ باندې ریاست خبره کوو، نو ریاست بنیادی طور باندې د افرادو مجموعیت ته ویلی کېږي چې هغوی په یو مستقله علاقه کې اوسي او هغوی مستقله علاقه لري، رقبه سپیسیفیک رقبه او ورسره دوی حکومت لري ځان سره یو مستقل، او دغه حکومت بیا اقتدار علاوي ورسره د حکومت سره مکمل واک وي. دا خو یو عام د ریاست تعریف دی. په دې باندې مختلف نظریات دي. څه داسې نظریات دي چې هغه هسټوریکل دي او تاریخي دي. سیدافضل کوشش به دا کوو چې زموږ ډېر اورېدونکي
کلیوال پښتانه دي هغه به زموږ د انګریزۍ په تورو باندې نه پوهیږي نو موږ به کوشش کوو چې په اسانه او په سوچه پښتو کې دوی ته خپل پیغام ورسوو. جی زه به کوشش کوم او که چېرته داسې ټکي راغله نو هغې کې به بیا تاسو مونږ مدد کوئ او ترجمه به یې کوئ. بخښنه غواړو. ها نو څنګه چې سټارټ نه مونږ خبره کوله نو هغه دا ده چې په پاکستان کې دننه بیا چې کله مونږ د پاکستاني ریاست یا د پاکستاني دولت خبره کوو نو څنګه چې تاسو ویل چې ریاست بنیادي طور باندې اوله ذمهواري چې دا هغه خو دا ده چې خپل شهریانو ته یا خپلو وګړو ته د سر د جان او د مال حفاظت ذمهواري ورکا. اوله ذمهواري خو دا ده او بیا دویمه ذمهواري دا ریاست پوره کې شروع کیږي چې ریاست د خپل وګړو د جان مال او عزت سره سره د هغو د فلاح د هغو د پرمختګ او د هغوی چې څونه هم ستونزې دي او څومره مسلې دي دا ریاست په خپل هغه باندې حل کا. اول خبره. دویم دا چې د ریاست مثال چې دی دا د مور او پلار دی او دا وګړي چې ریاست دا د ریاست بچي وي د ریاست په خپله باندې نه داسې انساني وجود دی نه ریاست څه خپله داسې یو عقیده یا نظریه لري او نه ریاست په خپله باندې څه داسې یو نسل یا یو قام نوم دی. ریاست په جغرافیه کې دننه چې څومره هم خلک اوسېږي او هغه د ریاست هغو ته په یو حساب کې خپل شهریت ورکوي نو دا ریاست ذمهواري ده چې په خپلو حدودو کې دننه د دغو وګړو د دغو شهریانو د ټول ارڅه ذمهواري پوره کا. اوس به راشو تاسو د دویمه خبره ته چې په پاکستاني ریاست کې دننه د پښتنو چې کوم حیثیت او مسلې دي نه صرف پښتنو بلکې په دې ریاست کې دننه ډېر زیات نور محکوم قومونه هم شته لکه پښتنو سره سره سند کې بیا بلوچان دي ورسره نور سرایکي بیلټ نه دي داسې هزاره دي داسې نور محکوم قومونه دي. نو موږ که اوورال وګورو د دې ریاست تاریخ وګورو په دې ریاست کې دننه د وګړو حیثیت وګورو نو متاسفانه دا ډېر زیات خراب دی یا بلیک دی یا تور دی د دې ریکارډ محکوم قومونو په حواله باندې. ریاست او د وګړي چې کومه رشته ده دا عام طور باندې په دستور په شکل کې وي. دستور کې دننه یو حصه وي چې هغې ته بشري حقوقو یا فنډامنټل رایټس یو حصه ورته ویلی کېږي. دنیا چې څومره مهذبه قومونه او ریاستونه دي او هر ریاست کې دننه چې هغه دستور لري هغه قانون لري په هغه قانون کې دننه د بنیادي بشري حقوقو باقاعده ذکر پکې شوی او د هغې ضمانت باقاعده ورکړی شوی. نو د پاکستان په تیوریټیکلی یا کاغذي حساب باندې چې موږ وګورو نو په ټولو آینونو کې دغه بنیادي بشري حقوق خو شته دی خو متاسفانه چې کله موږ په عملي طور باندې بیا دغه څېړنه کوو نو دا ډېر زیات یو عجیبه تصویر پیش کوي. مونږ راشو په پاکستان کې دننه د خصوصي توګه باندې به زه پښتنو باندې ځکه خبره کوم چې پښتانه نن سبا په دې ریاست کې د ترقۍ او پرمختګ خو ډېره وروسته خبره ده. دلته مونږ د بقا سره مخامخ یو مونږ د سر د ساتنې سره مخامخ یو او که تاسو فکر وکړئ د دې ریاست چې کوم د تاریخ وګورئ د پاکستاني دولت نو دا د محکومو او د وړو قومونو په حساب باندې یو لویه ششکه ده یو بلیک هول دی یو برمودا ټراینګل دی چې په هغې کې دننه د محکومو او د وړو قومونو د شناخت د تاریخ د وسایلو د حقوقو دا ټولې کیسې چې دلته راشي نو دا بیخي غیبیږي هېڅ هغه نه کوي. نو زه به همدغه خبره په همدې باندې فلحال هغه کومه چې د دلته چې کوم د پاکستاني دولت کې دننه د پښتنو حالت دی دا ډېر زیات نن سبا په بدل باندې دی. پښتانه د بقا سره مخامخ دي مونږ وسایل چې دي دا محفوظ نه دي. پښتانه په خپل وطن کې کډوال دي. پښتنو چې کوم امیج دی یا پښتنو چې کوم تصویر کشي ده په ملک دننه هم او ملک نه بهر هم دا هم یو ترهګر یا یو دهشتګر په طور باندې پیش شوی دی. نو پښتانه دلته ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي او نن سبا چې کومه لویه مسله ده همدغه د بقا مسله ده. موږ بقا مسلې سره مخامخ یو او دغه مسلې دپاره
پکار ده چې پښتانه چې څومره هم دي هغه که بشري حقوقو لپاره کار کا که موږ سیاسي ګوندونه دي که نیشنلیست ګوندونه نور داسې مدني ټولنې دي نور خلک دي پکار ده چې موږ ټول په یو پلیټ فارم باندې راشو او دغه ستونزو دا غرونه ستونزې چې کوم موږ ته مخامخ دي دا اویاو کلونه چې کومې دا ستونزې موږ ته مخامخ دي دې دپاره موږ په شریکه باندې نیټورکینګ وکړو لاسونه سره ورکو او په پوره امنه سوله ییزه طریقه باندې د خپلو حقوقو د حفاظت د هغې ژغورنې د هغې د پرمختګ دپاره موږ کار وکړو. مننه. شینواري صاحب تاسو یو خبره وکړه چې دلته په دې ریاست کې واړه قومونه دي خو که موږ د پاکستان تاریخ راواخلو د تیرو 80 کالو نه دا ته موږ تیار نه یو زموږ ریاست دې ته تیار نه دی چې د قانونو وجود ومني. کوشش شوی دی چې اردو ژبه قومي ژبه څو پرې زه پوهېږم قومي ژبه هغه وي چې تا د مور نه زده کړې وي. قومي ژبه اردو ده او مذهب یو اسلام دی. بس ملت ولا تصور چې مثال دا ملت دی دا اسلام دی. تاسو نه ګڼئ چې یو ژبه او یو مذهب په 80 کاله کې د مختلف وګړي ناکام نشي جوړولی؟ بالکل تاسو خبره سمه ده. زه به دا ووایم متاسفانه دې ریاست کې دننه ډېر څیزونه په خلکو باندې ورتپل شوي دي. ریاست چې دی دا د وګړو او د ریاست په خپل منځ کې چې کوم دا کانټریکټ دی دا معاهده ده دا والنټري ده. والنټري مطلب دا چې دا دواړه په خپل منځ کې رضاکارانه ده او دواړه فریق چې دي دا د دې کې یو نه اوچت شته او نه ښکته شته دا دواړه برابر دي او دا په خوښه باندې او رضاکارانه طور باندې کېږي. دلته متاسفانه د څومره چې د ریاست تاریخ ته دا هم دا دی چې دلته د محکومو قومونو باندې وړو قومونو باندې د یو قوم یا د یو سوچ فکر چې کوم سوچ ته یا فکر دی یا نظریه دا ورتپل شوې ده. اول خبره خدا ده. دویم دا چې په آئین کې دننه چونکې دا مونږ آئین خو وایي چې دا فیډریشن دی خو که تاسو په عملي توګه باندې وګورئ نو دا فیډریشن چې کوم دا بیلنس دی دا یو صوبې یا یو قوم یا یو ګروپ ته یا یو ډلې ته دا ټول بیلنس ورځي. اوله خبره دا ده. دویمه خبره په دې کې دا ده چې که تاسو وګورئ په دې ریاست کې موږ آئین خو موږ ته د ژبې د کلتور د وسایلو د ټولو څیزونو ضمانت راکوي خو که تاسو په عملي توګه باندې وګورئ او څومره حکومتونه راغلي دي او په هغې حکومتونو کې څومره پالیسۍ وګورئ او د هغې عملي کارونه وګورئ نو دا بیا منفي طرف ته یو منفي تصویر پیش کوي. او هغې وجه دا ده چې په دې ریاست کې د اول نه تر ننه پورې یو مخصوصه طبقه یا یو مضبوط قوت چې دی چې هغې ته څوک اسټبلیشمنټ وایي یا نن سبا ورته پوځي اسټبلیشمنټ په اسانه ژبه کې وایي د هغو د خپل مخصوص مفاداتو د وجې یا د هغې ساتنې دپاره دا ټول څیزونه چې دا د وړو قومونو نه واخیسته. او دویمه خبره پکې دا ده چې کله هم دلته واړه یا محکوم قومونه د خپل د حقوقو د حفاظت او د هغې ژغورنې خبره کوي نو متاسفانه په دې ریاست کې ځینې خلک ځینې مضبوط قوتونه داسې خبرې یا داسې ټاپې یا داسې چاپې دوی جوړې کړي او ایجاد کړي دي لکه غدار شو جاسوس شو انټي سټیټ شو داسې بلا څیزونه چې په هغې په وجه باندې دا واړه یا محکوم قومونه چې دي هغوی په داسې طریقه باندې د خپل حقوقو د غوښتنې نه منې کوي. نو خبره همدغه ده چې دلته کوم هغه چې دی دا کوم نظام او کوم طریقې کار دی دا فطري نه دی دا یو مصنوعي طریقې کار باندې دا څیز را جوړ شوی دی او په مصنوعي توګه باندې خلکو باندې په زوره باندې دا څیزونه ورتپل کېږي او تاسو ګورئ چې بیا دې نتیجه چې دا ښه طرف ته نه ځي هغه چې کوم موږ ورته وایي ګوره دا ریاست اول نه ډایورسټي نه یا چې چاته تنوع ویلی کېږي هغې نه یارېږي. ډایورسټي یا پلورلیزم چې چاته ویلی کېږي دې نه یاره نه پکار. ګوره دا فطرت کې دا ټول څیزونه دي شپه ده ورځ ده ګرمي ده یخني ده اوړی دی ژمی دی نو دا فطرت نه دا څیزونه راغلي. په دې ریاست کې دننه که واړه قومونه که لوی قومونه بیا مختلف دلته کلتورونه دي مختلف ژبې دي مختلف نسلونه قامونه دي
نو زه وایم چې دا دې نه یره نه پکار، دا د دې ریاست ښکلا ده، دا یو ګلدسته ده او د ټولو قومونه چې کاغه واړه دي او کاغه لوی دي هغوی ته د آیین په چوکاټ کې دننه د هغوی حقوق او د هغوی ژغورنې په چوکاټ کې دننه ورته کتل پکار دي او دا ریاست به هله کامیاب وي، هله به بچ کېږي، هله به دا ریاست په مخ باندې ځي چې دلته واړه او محکوم قومونه چې دي دا خپل حقوق د حفاظت ضمانت ورته میلاو شي او دا باور ریاست ورته ورکا چې دې ریاست کې دننه یو قوم یا یو صوبې والا خلک یا یو د ژبې والا خلک چې دي دا په دې نورو ژبو یا نورو تهذیبونو یا نورو کلتورونو خلکو نه اوچت دي بلکې ټول برابر دي. منه تاسو په خپل غږ کې ذکر وکړلو د فدریشن چې پاکستان فدریشن دی. فدریشن که زمونږ اورېدونکو لیدونکو دی چې فدریشن څه معنا لري؟ یعنی فدریشن څنګه وي؟ اوس مونږ خو بس پاکستان لیدلی دی، د پښتنو خو نوره دنیا مونږ نه امریکا لیدلې ده نه مو اروپا لیدلې ده، مونږ ته خو همدا فدریشن ښکاري. فدریشن کې طریقه کار څه وي؟ پاکستان ولې فدریشن نه دی؟ ګوره دا د فدریشن چې چرته په دنیا کې څومره حکومتونه دي او چرته چې فدریشن دي، نو فدریشن بنیادي توګه باندې دا وي چې په هغې کې لږ اختیارات چې دي دا مرکزي حکومت سره او ډېر زیات اختیارات چاته مونږ ډیوالوشن هم وایو یا د اختیاراتو لاندې سطح باندې تقسیم چې ورته ویلی کېږي، ډېر زیات اختیارات یا ډېر زیات وسایل یا ډېر زیات پاور چې دا د ریاست کې دننه یا فدریشن کې دننه چې څومره اکایانې یا څومره یونټس دي یا څومره صوبې ورته ویلی کېږي یا ولایت ورته ویلی کېږي دا د آیین په چوکاټ کې دننه دی تقسیم شوی. یعنی دوی ته د اختیارات آیینی دوی د آیین اخیست آیین دوی ته دا څیزونه ورکړي دي او ورسره بیا په ریاست کې دننه عدلیه وي مضبوطه یا کوم سپریم کورټ یا های کورټ څومره غټې ادارې بیا هغوی دغه څیزونو د آیین کې که بیا یو اکایي یا یو فریق اختیارات په منصفانه طریقه باندې بل ته نه ورکوي نو بیا هلته مضبوط سپریم کورټ یا عدلیه وي چې هغې هلته خپل اختیارات په حواله باندې ګیله شکوه کولی شي او دا اخیستی شي. بل دویمه خبره ده چې د اختیاراتو تقسیم کې ته وګورې نو که کومه صوبه کې مثلا مثال په توګه ګیس وي یا په کومه صوبه کې بجلی وي یا په کومه صوبه کې بل داسې څیز وي چې هغې کې هغه ګټور یو څیز وي نو د فدریشن کې دننه به دا څیزونه چې کومي دا چې کومي ګټي د هغې خپله یو فارموله وي او هغې فارمولې په تقسیم باندې ځینې لږه حصه چې کومه دا مرکز ته ځي او باقي چې دي دا د هغه اکایي یا د هغه چې کوم صوبه وي یا ولایت وي هغو وي. نو په پاکستان کې دننه چې تاسو وګورئ نو دا تیوریټیکلي یا کاغذي توګه باندې خو فدریشن دی خو که تاسو په عملي توګه باندې پریکټیکلي وګورئ نو دا فدریشن په یو صورت هم تا ته نه میلاویږي. تاسو وګورئ د جنوبي پښتونخوا یا بلوچستان چې کومه ده هلته تاسو وګورئ هلته هغه خلک اویاو کلونه د سوی ګیس هلته پیدا کېږي خو هلته سوی ګیس په کویټ نه علاوه په یو ځای کې هم خلک جاړي. خیبر پښتونخوا چې ده دا اوبه دې ځای نه ځي بجلي دلته پیدا کېږي. تاسو وګورئ لوډ شیډینګ دلته دی اوبو په حواله باندې مونږ حالات تاسو نور دي داسې سیند چې دی هغو خپلې ګیلې او شکوې دي. نو ویلو مقصد ما دا چې دا یو منصفانه فدریشن نه دی دا صرف یو کاغذي دی او دلته چې کوم یو مضبوطه صوبه یا وکایي ده ډېر زیات اختیارات چې دي یا ډېر زیات ګټې چې دي یا ډېر زیات د دې طاقت توازن چې دی دا یو صوبې ته یا یو اکایي ته دی. نو دې ته دې وجې نه زمونږ په عملي توګه باندې فدریشن نشو ویلی ځکه چې دلته د اختیاراتو د وسایلو تقسیم چې دی دا برابر نه دی. دلته وړو قومونو یا وړو صوبو سره میریز سلوک کېږي ځکه چې ما په سټارټ کې څنګه وایي چې ریاست مثال چې دی دا د پلار دی او څومره وګړي چې دا د هغه بچي دي خو دلته تاسو وګورئ د وړې صوبې چې یا وړې اکایي چې یا محکوم قومونه چې د هغو مثال دی د ناجیزه بچو په حساب باندې یا میریز بچو په حساب باندې تقسیم برابر نه شوی ناانصافي شوې ده. او بیا که تاسو وګورئ په وفاق کې دننه څنې چې کوم مضبوطې ادارې دي که تاسو سپریم کورټ وګورئ مونږ عدلیه ده د هغې تاریخ هم په دې په حواله باندې ډېر زیات تور دی ډېر فیصلې هلته چې تللي دي هغې کې انصاف نه شوی.
مونږ پارلیمان چې دی په هغې کې سینټ چې دی هغه یو داسې هغه دی کوم اپر هاوس دی په هغې کې ټولو وکایانو برابر سیټونه دي. خو که بیا قومي اسمبلی یا مونږ چې کوم مجلس شورا زیرین هاوس دی چې هغې ته وګورئ په هغې کې بیا د صوبو کې چې کوم د سیټونو تقسیم دی یو صوبې ډېر زیات دی بل کم دی. نو هغې وجې نه تاسو وګورئ د لوی صوبې چې کوم د مونږ پنجاب وایو نو پنجاب چونکې په قومي اسمبلی کې سیټونه ډېر دي یا آبادۍ په حساب باندې نو هغې وجې نه هم چې کوم دی د هغو حکومت یا وزیر اعظم د هغو نه راځي. او تاسو ګورئ چې کوم بیا قانون سازي کېږي هغه بیا د فیډریشن په حساب نه کېږي. هغې قانون سازۍ ډېره فایده چې ده د یوې صوبې یا مضبوطې صوبې طرف ته ځي. نو ځکه زه وایم چې دا فیډریشن که په آئین کې وي خو ټیک ده خو دا په عملي توګه باندې دی ته فیډریشن نشي ویلی ځکه چې په ګراوند باندې څیزونه بیخي مختلف دي او د وړو صوبو یا وړو اکایانو په حق کې بیخي نه دي. که شینواري صاحب په مشخص ډول د پښتنو ستونزې په دې فیډریشن کې په ریاست کې راته په ګوته کوي د پښتنو په لنډو ټکو کې پښتنو خو ځکه ووایم د ریاست سره د اویاو کالو چې کوم مونږه رشته ده دا ډېره زیاته حوصله افزا نه ده. که تاسو فکر وکړئ نو د پښتنو په دې ریاست کې دننه د څنګه چې ما په آغاز کې وي چې مونږ ته اولنۍ ریاست ذمواري خو دا ده چې خپل وګړو ته د سر ساتنې او حفاظت یا ضمانت ورکا او د هغې نه بعد چې کوم بنیادي ذمواري دا د پرمختګ یا د ترقۍ چې په هغې کې روزګار راځي په هغې کې بجلي راځي په هغې کې کور راځي هغې کې جاب راځي مختلف څیزونه راځي دا ده. خو که تاسو په دې ریاست کې د پښتنو حالت وګورئ دا ډېر زیات د اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې ډېر زیات په بدل باندې دی. هر راتلونکې ورځ ته په دې ریاست کې د پښتنو دپاره دا ډېره زیاته سخته ده. د پښتنو مسلې چې دي د مونږ چې کوم پښتنو وسایل دي په هغې باندې د پښتنو حق نشته دی او نه څوک مني. تاسو وګورئ مونږ د پښتنو سیمو نه اوبه دي مونږ سره جنګلات دي معدنیات دي او داسې چې ځای پسې بجلي ده داسې چې ځای پسې مونږ سره نور ګیس دی نور څیزونه دي. نو په هغې آینه باندې تاسو د ریاست رویه وګورئ د پښتنو سره نو دا ډېره زیاته منفي ده میریزه ده. او د دې وجه نه تاسو که وګورئ نو په دې سیمه کې پکار ده چې پښتنو په سیمه کې ځکه چې مونږ دا ډېره زیاته یو مالداره د وسایلو په حساب باندې مالداره سیمه ده یا منطقه ده. او که تاسو وګورئ زمونږ اکثره خلک چې دي یا مزدوران دي یا چې کوم دي په خلیج کې دي یا په بیرون نور ملکونو کې دي مزدورۍ کوي او سخت مزدورۍ کوي. حالانکه دا نه ده چې دا وطن چې دی دا د وسایلو په حساب باندې شنډ دی. دې وطن کې معدنیات شته دې وطن کې ډېر څیزونه شته دی د ټوریزم په حساب باندې موږ سره ډېر ښکلې ښکلې ځمکې ورڅه دي. خو که تاسو وګورئ نو متاسفانه دې ریاست چې کومه بنیادي ذمواري ده دلته ریاست د پښتنو هغه بنیادي ذمواري نه پوره کړې نو ترقي خو بیا ډېره زیاته یو وروسته څیز دی. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې نن سبا دلته په دې ریاست کې موږ پښتانه د بقا سره د سر ساتنې سره موږ مخامخ یو. د منځنۍ پښتونخوا چې د پلکونه خلک کډوال دي پلکونه خلک مړ شو پلکونه خلک لاپته دي. نو دا تصویر که تاسو وګورئ داسې په نورو پښتنو سیمو کې هم حالت څه دونه ښه نه دی. په هغه سیمو کې چې چېرته ایون فاټا نم ده په هغې سیمو کې هم حالت داسې دي چې مینې مارشله پکې لګېدلې ده او هلته چې کوم د پښتنو وسایل دي په هغو باندې پښتنو حق نه منل کېږي. نو دلته په دې ریاست کې دنه د پښتنو حالات چې دی دا ډېر زیات بد دی ډېر زیات بدې ورځې سره مخامخ دی او په هغې کې مونږ ټولو نه زیاته ذمواري چې ګڼو دا د دې ریاست ته دې ریاست پښتنو سره په شعوري توګه باندې میریز سلوک کړی دی او لا دا سلوک روان دی. او که تاسو فکر وکړئ دا دلته چې کوم په دې سیمه کې مختلفو وختونو کې دا تحریکونه پورته کېږي چې په هغې کې د صمد خان بابا تحریک و باچا خان بابا تحریک و داسې نور او دغه تسلسل تر نن ورځې پورې را روان دی د
پښتون ژغورنې چې کوم دا تحریک دی که دې ریاست خپلې ذمهوارۍ په صحیح طریقه باندې پوره کولی نو بیا دا تحریکونه به ولې راپورته کېدی نو دا ځکه راپورته کېږي د خلکو د دې مونږ پښتنو ځکه دا ګیلې دي چې دې ریاست خپلې ذمهوارۍ د پښتنو سره چې کومه رشته ده د آئیني رشته ده مونږ سره کومه قانوني رشته ده هغه نه ده پوره کړې نو ځکه دا دلته مونږ ګیلې دي دا شکوې دي دا تحریکونه بار بار راپورته کېږي او بیا د ټول نه زیاته سخته د ګیلې او د خفګان خبره دا ده چې مونږ حق غواړو مونږ مظلوم یو مونږ خپل حقوق غواړو او دا حقوق مونږ ته څوک نه راکوي د حقوق دپاره څوک راپورته کېږي هغه دوی لاپته کوي په دوی باندې مختلفې فتوې ټاپې لګول کېږي نو زه ځکه وایم چې دا دې ریاست کې دننه د پښتنو چې کوم حالت دی د پښتنو چې کوم سیچویشن دی دا ورځ په ورځ بد نه بد طرف ته ځي مننه ستاسو سره خبرې نورې هم کوو خو تاسو د وسایلو خبره وچېړله چې پښتانه ډېر وسایل لري نو شکور صاحب چې دی ډیولپمنټل یا پرمختیایي بخش کې کار کوي د ده طرف ته راځو چې شینواري صاحب په خپلو خبرو کې وي چې پښتونخوا خاوره د وسایلو ډکه ده خو پښتانه بیا هم د 2 وخت ډوډۍ په خپل کور دته نه میلاویږي یا په پاکستان کې دننه د 2 وخت ډوډۍ پسې ورک دی یا په خارج کې ورک دی که ته نن وګورې په ټوله دنیا کې د قام په حیث باندې په صفت باندې به د ټولو نه زیات پښتون د 2 وخت په ډوډۍ پسې ورک وي علتونه یې 2 کېدی شي چې زما کوم غدی ستاسو به پې رای اخلمه یا خو پښتانه ناعیله دي خپل وسایل د خپلو بچو په ګټه نشي راوستلی یا پښتانه واک او اختیار نه لري په خپلو وسایلو که زمونږ کتونکو ته تاسو په دې هکله ووایئ ډېره مننه او د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغوی هم زه ډېره مننه کوم چې موږ له ټایم نن راکړو تاسو د وسایلو او د بیا دا وسایلو چې کم تقسیم دی یا د پښتنو په ځمکه باندې چې د دوی خپل کم وسایل دي د هغوی خبره تاسو وکړه چې هغې باندې پښتنو ته آیا حق ملاو دی هغه په هغې باندې تصرف ساتلی شي خپل پرمختګ دپاره استعمالولی شي یا نه شي استعمالولی مسله څه داسې ده چې ړومبی که مونږ چې کم زمونږ یو غټ کنټریبیوشن دی د ملک دپاره یو غټه وانډه ده چې مونږ اچوو هغه د ډېر وخت نه زمونږ بجلی ده یا اوبه دي یا د اوبو نه چې کومه بجلی هایډل پاور چې مونږ ورته وایو هغه غټه حصه په پښتونخوا کې جوړیږي ځکه چې د دې چې کم جغرافیه ده هغه څه داسې ده او مونږ سره نور هم ډېر زیات پوټنشل دی صرف دا نه ده چې دا څومره نن سبا مونږ جوړو صرف دا مونږ هغه اخري سیلینګ ته رسېدلي ستاسو خبره یو رپورټ مې کتلو چېرته چې پښتونخوا وطن په ډېر لږ وخت کې په ډېر لږ خرچه باندې یو کم 80,000 میګاواټه بجلی صلاحیت اوس هم لري بالکل بالکل کم چې مونږ ته د بجلی مسله خو دا ده چې یو خو په دې باندې د صوبې خپل تصرف نشته دی هغه ځي ستا لاهور ته لاهور کې وابډه هاوس دی هلته ځي د هغې ځای نه د هغې ترسیل ټول ملک ته کیږي اوس هغه خو په کار خو دا وه چې دا یو فیډریشن دی نو فیډریشن کې دا څیزونه چې کوم دي دا د صوبې سره دا واک اختیار پکارو لکه څنګه چې د پنجاب سره د خپلو وسایلو واک اختیار دی داسې د صوبه سره کیپی سره یا بلوچستان سره یا نورو صوبو سره هم پکارو په دې کې بیا مسله بله چې کومه راځي هغه د رایلټي ده رایلټي ډېر وخت میلاوېدم نه تیر حکومت چې کومو هغوی دا یو ګټه چې کومه ده دې صوبې ته راوړه خو له بده مرغه چې کم ریټ مونږ ته میلاویږي دې صوبې ته میلاویږي نو هغه د 1992 ریټ چې کم دی هغه مونږ ته میلاویږي په هغې کې مونږ سره چې کم زیاتی کېږي هغه دا دی چې د هغې ټیم نه ټیکس چې کم دی هغه په پر یونټ باندې یو یونټ چې د بجلی په هغې باندې سیوا کېږي او د یونټ چې کم خپل قیمت دی هغه نه سیوا کېږي نو د هغې وجې نه ځکه چې تا ته رایلټي خو تا ته په پر یونټ میلاویږي نو هغه تا ته همغه د
1992 ریټ ملاویږي او تا باندې مغه خپل بجلی چې تی جوړې په 2.5 روپے یو یونټ اپتا باندې خرڅيږي په 15 روپے 14 روپے باندې نو یو دا غټه مسله ده که دا رایلټي دی صوبې ته پوره ملاوې دی نو دا یو غریبه صوبه ده د خپل پرمختګ دپاره دا پیسې استعمالولی شي پیسې ټکوي دویمه خبره دا ده چې په دې صوبه کې مختلف قدرتي وسایل شته دی په دې صوبه کې لکه د ستا ګیسو وسایل دي که ته دا کوواړ شکردره او د کرک سیمه والې د تیلو وسایل دلته دي سنگ مرمر دی کرومایټ دی کاپر دی نور بلاشه کویلم د پکې زنګلاتم دي دا ټول سیزونه په دې صوبې په وسایلو کې راځي د په کرک سیمه کې چې کم ګیس او تیل دا راوځي نو د هغې دپاره چې کم ریفاینریز لګېدلي هغه بیا د بدمرغه په پنجاب کې لګېدلي وي هغه ریفاینري که تا ته دلته لګېدلی وی نو دلته به د ستا چې کم ځوان کول دی هغه ته به هغې کې روزګار میلاوی دی او هغې نه چې کم ریونیو جنریټ کېدی څه ټیکس وغیره به دې صوبې ته میلاوی دی نو دا لکه غټې غټې کمې ستونزې دي چې هغې سره لکه موږ مخامخ یو دې کې مسله اوما بنیادي راځي چې ستا د فیډریشن اومغه چې کم اکایانې دي د اختیاراتو په لاندې سطح پورې ورکول چې کوم ډیسنټرلایزیشن دی هغه نه دی شوی اوس که هر څو د 18 آیین دا وشو خو د هغې په لار کې خنډونه ډېر زیات دي چې د هغې امپلیمنټیشن یا د هغې باندې عمل درآمد وشي هغه عمل درآمد کې ډېر زیات خنډونه دي نو هغې په وجه باندې دا وسایل چې کوم دي صوبو ته هغسې نه میلاویږي نو مقصد دا دی چې وسایل زمونږ ډیر دي مونږ په کار اوستلی شو خو مونږ اختیار نه لرو مننه راځو اوساني حالت ته که ستاسو د فیسبوک دیوال زه ګورم په وال باندې ستاسو بار بار د یو څیز ډیره زیاته د خدشې ذکر کوئ خاص کر د پښتون ژغورنې غورځنګ د تحریک چې راپورته شوی دی د دې په رد عمل کې څه روان دي څه کیږي د تیرو څو کلونو نه پاکستان په شمالي وزیرستان کې رد الفساد شروع کړلو په خیبر کې خیبر 1 2 3 درغلم بیا درغلم نایټونه دې ټیټوم نټونه دې ډیله کوم مختلف نومونه څه داسې عجیبه نومونه چې هغه سړی په ویلو باندې هم شرمیږي بیا یو وخت راغی چې د پاکستان فوج د پاکستان ریاست اعلان وکړلو چې مونږ قبایلي پټۍ د تراګرو خلاصه کړله دلته مزید نور مونږ ضرب عذب نه کوو اوس د پاکستان په سطح باندې چڼیز عملیات کوو چې دوی رد الفساد ورته وویلل دوی هغه اصطلاح په انګریزي کې دا استعمالوله کامبینګ یعنی ګومنس کول یعنی که مونږ چې په سر کې به مو سپږې ګومنس کولې په ماشوموالي کې وي دا راوباسو خو مونږ د تیرو څو ورځو نه ګورو په شمالي وزیرستان کې یو 15-16 ورځې خلک ناست وو په احتجاج باندې و لاریون یې کولو د هغو دا و غوښتنه یې دا وه چې تا په هر څه ستا په کنټرول کې دي زما نه د ټوپک وړی زما نه زه خو د کوره ایستلی وم زما کور خو خالي و ستا زما د کور نه اصله یوړله زه 2-3 کاله بهر ته پاتم چې زه واپس راتله تا ما ته ووایي چې ستا سیمه پاکه ده ته ورځه زما سیمه خو د مینونو نه ته اول ډکه شوې ده د کومه راغلي دي د اسمانه راپرېوتي دي اوبو راوړي دي دا خو خبره ټیک دی مینونه دي دوی وایي چې مونږ بیا صفا کړو اوس بیا په منځنۍ پښتونخوا کې په قبایلي پټۍ کې ټارګیټ کیلینګ شروع دی ځای په ځای داسې خبرونه راځي چې طالبان بیا سره ښکاره کوي ځکه چې په دې شمالي وزیرستان کې انډبیل دوی تقسیم کړی وي چې مونږ بیا راغلو څه وخت لپاره مونږ نه وو تاسو دې نوي حالت ته دې نوي سیچویشن ته څه ګورئ په کوم نظر ورته ګورئ بیا مونږ کوم طرف ته روان یو دا نوی سیچویشن چې بیا ډیولپ کیږي او دا کم سیزونه مونږ مخې ته راځي نو دا څه خوشاین نه دي لکه د وزیرستان نه به مونږ آغاز والو وزیرستان کې که تاسو کتلي وي نو 2 سکولونه دوی والوزول او هغې کې دوی لیټر هم پرېښودی خپلې
خلکو ته دمکیانې ممکیانې ورکړې. هغې نه بعد بیا ټارګټ کیلینګ شروع شو چې زما په خیال چې 2-3 کسان په هغې کې ووژلل او هغې نه بعد بیا میرعلي کې چې کم دی دا پرلت شروع شو 2-3 ورځې او د هغوی روغه جوړه وشوه د هغې ځای مقامي چې کم ایډمنسټریشن دی د هغې سره لاسلیکې وشو چې دا چې کوم پولیټیکل ایډمنسټریشن دی هغه به په دې باندې ګامونه علي او امنیت به ځای کوي. خو دې کې چې کم اوس مونږ اورو او کم څېړنکار خبرې کوي نو پی ټي ایم چې د کله نه راغلی دی نو د ریاست چې کم دی مختلف هتکنډې یا حربې دوی استعمال کړې. په هغو ټولو حربو هتکنډو کې چې کوم دی دا ریاست فیل شو. اوس یو آخري حربه چې د ریاست سره پاتې ده نو هغه دا چې کم انتها پسند یا تراګر دي دا د څومره چې زه سوچ کوم یا فکر کوم یا پوهېږم په دې خبرو باندې نو دا بیا استعمالول دي په دې فاټه کې چې کم دا پی ټي ایم کار وکړو دا یاره طرحه رو ختمیږي په دې پښتون بیلټ کې دا یاره طرحه په دې تراګرو باندې بیا جوړول دي یا دا ټارګټ کیلینګ چې کم دی داسې چې کم ښه ځوانان دي یا اکټیویسټ دي نو دا کبل طرف ته په دې کې مونږ وګورو د هغه نه د خیبر ایجنسۍ نه چې کم خبرونه راځي هغه هم څه خوشاین نه وي. په دې کې لکه اوس ویل شي چې منګل باغ چې کم دی دای سنډاپال یو علاقه ده تیرا هغې ځای ته یې بیا راوستی دی او د سخخیلو چې کم یو برای نام امن کمیټي د امن کمیټي خو به مونږ ورته وایو نه ځکه چې په هغې کې هم ټول تراګر او داسې خلک راجمع کړي چې خلک پې یاروي یا دباوي. هغوی ته ویلي چې تاسو به 300 کسان د منګل باغ ته ورکئ چې د مخکې افغانستان کې یا داعش سره یا اخوا چې دی پیسه کوي چې هغې طرف ته یې بوځي. آلریډي په دې سخخیلو سیمه کې او په هنګو کې ډېر زیات مړي راغلي دي د افغانستان د طرفه. په هنګو کې ځینې خلک وایي چې 60 کسان 13 هفته دا مړي راوړي دي. خیبر ایجنسۍ ته تقریبا روزانه په حساب باندې دا مړي را روان دي د افغانستان نه. نو دا څه ښې علامې نه دي. بل طرف ته چې ته وګورې د منګل باغ چې کم کمانډران دي لکه دوی زمونږ چې دا فوزي ځواکونه دوی دا دعوه کوي چې مونږ امن قایم کړو خو هر څو که مونږ وګورو باړه کې ایون د منګل باغ چې کم اهم مهم کمانډران دي هغه اوس هم آزاد ګرځي یا هغوی له څه نورې ذمهوارۍ ورکړي دي یا عمده چې کم پوځي ځواکونه یا اف سی والا دوی سره هغه ګرځي. نو دا ټولې خبرې چې په دې باندې پکار دی چې دا ټول پښتون کام دې ته نظري چې دا حالات دوی بیا کم طرف ته روان کړي دي. بل د دوی دا دعوه چې مونږ په فاټه کې امن راوستو زه خو هغې ته په دې نظر ګورم که تا فاټه کې امن راوستی دی نو بیا خو ډېره ښه خبره ته دا فاټه کولاو کا دې نه دی د انفارمیشن بلیک هول یا هیومن رایټ فری زون ولې جوړ کړی دی. پرېږده چې میډیا هلته لاړه شي خارجي میډیا د انساني حقوقو تنظیمونو ته لاره ورکړه چې دوی یې وڅېړي او دوی یې وڅېړي هلته وګوري چې خلک څونه مطمئن دی د دې امن نه. بله خبره دا ده چې دا کم خلک یې واپس کړل چې د دوی آبادکاري څونه شوې ده هلته بازارونه او چې کم کورونه دي هغه یا نور انفراسټرکچر دی هغه ټول آباد شوی هغه څونه بیا ریهیبلیټیټ شوی دی. پکار دی چې دا ټول سیزونه چې کم دي هغه میډیا یا هیومن رایټس ارګنایزیشن یا نور چې کم دلته دا سوشل اکټیویسټ دي په دې وطن کې په دې علاقه کې هغه یې وګوري پخپله او هغې باندې تبصرې وشي ډسکشن پې وشي څېړنې پې وشي چې دا حقیقت که هلته امن راغلی وي پکار دی باید چې بیا ټوله دنیا وویني چې او په فاټه کې خو ډېر ښه امن راغلی دی او د خلکو آبادکاري شوې ده او هلته څه مسلې نشته دی. مننه. بل غته راځو که مونږ هم وخت هم مونږ سره په کمېدو دی او د ملګرو څه سوالونه به هم اخلو. د فاټه اوسني حالت باندې تاسو خبره وکړله تاسو په اولس کې ګرځئ د اولس د دې نوي پاڅون نه
د پښتون ژغورنې غورځنګ نه څه هیلې دي، څومره دوی مطمئن دي، دوی په دې تیری کې څه ویني د سبا دپاره؟ دې کې خو به زه دا ووایم چې څومره زه ګرځېدلی یم دې جلسو کې یا څومره ملګرو سره میلاویږو یا په فاټه کې کومو سیمو کې مونږ ګرځېدلي یو، خلک چې کم دی هغه دې ته په ډېر ښه نظر باندې ګوري. هر څوک د ډېرو خلکو څه سوالونه شته دی، څه شک شبهات هم شته دی، ځکه چې په دې علاقه کې دا ګیمونه داسې وچلېدل چې هغې په وجه باندې د ډېرو خلکو په ذهنونو کې هغه شک شبهات او سوالونه شته دی او په کار دی چې مونږ د هغې چې کوم سوالونه دي هغې ته ځواب ووایو او هغې دپاره دا یو ډېر ښه فورم دی چې دې فورم نه مونږ د هغې سوالونه ځواب وکړو، یا د هغې دپاره په کار دی چې زمونږ کوم ملګري دي هغه په دې خپله علاقه کې خور شي او ځای په ځای چې کم دی د پی ټي ایم چې کم میسیج دی، پیغام دی، هغه خلکو ته ورسوي. خلک چې کم دي هغه خوشبینه یا دې ته په یو ښه نظر باندې ځکه ګوري چې خلک تنګ شو، اوس بله لار نه ویني. کم چې هغوی سره وعدې شوې وې چې تاسو علاقې کلیر شوې، تاسو به مونږ اوس واپس کوو، هلته به ستاسو د کورونو چې کم دی سروې کیږي، د هغې چې کم کمپنسیشن دی که ستاسو د مارکیټونو دی کورونو دی هغه به تاسو ته میلاویږي، تاوان هم شوی دی هغه به تاسو ته میلاویږي. هغه یو وعده هم پوره نه شوه. بله خبره دا ده چې اوسه پورې اوس هم ایره تره چې کومه په علاقه کې وه هغه همغسې ده. یو خو ړومبی ظلم خو دهشتګردو یا ترهګرو وکړو، دویم چې بیا اپریشنونه وشو، په اپریشنونو کې هم له بده مرغه ډېر زیاتې او زیان د خلکو ته ورسېدو. نو دا لکه دوه غټ څیزونه دي چې په دې وجه باندې، او بل دا ده چې اوس خلک لکه بیا دا سوچ کوي چې دا اوس بیا یو ځلې دا کم ترهګر چې دي چې دوی ویني په خپلو علاقو کې آزاد ګرځي یا هغوی ته مختلفې علاقې او ځایونه هغوی ته حواله کیږي، نو هغه هم دا سوچ کوي چې د دې خبرې خو بل حل نشته سوای د دې چې مونږ راپاسو یو موټی شو او دې ته ودرېږو. نو زه خو وایم چې خلک چې کم دي هغه دې تحریک ته تیار دي او بل هغوی ته یو امید په دې کې ښکاري، ځکه چې ړومبی ځل چې کم د خلکو د زړه خبره ده هغه په دې پی ټي ایم کې داسې لیډرشپ دی چې هغوی وکړه، د خلکو د زړه خبره چا نه شوه کولی، خلک هم یریدل، هغوی هم نه شوه کولی چې کم حالات تیر شوي وو، لیډرشپ هم نه شوه کولی، د پی ټي ایم چې کم ملګري دي هغه یو داسې لیډرشپ دی صرف چې هغوی دا خبره وکړه او خلکو ځکه په دوی باندې دا کم چې دا اعتماد دی دا هم پې زیات دی. مننه. راځو د اوریدونکو یو څه سوالونه اخلو، نور زموږ سره وخت هم په کمیدو دی. د سوال ما په خیال د شینواري صاحب ته مراجع دی، ځکه چې دی د پولیټیکل ساینس او د سیاسي امورو تحلیلګر دی. پیرزاده فواد پیرزاده ملګري سوال کړی دی چې تاسو خو خبره کوي چې فیډریشن کې کمزوریانې دي، چې کوم آیین دی په هغه عمل نه کیږي، یو ډله ټپله یا یو اداره یا یو کام په دې ملک کې هغه زورور دی په دې فیډریشن باندې. وی آیا تاسو نه ګڼئ چې د دې کامونو په منځ کې د یو نوي عمراني معاهدې یعنی د یو نوي سوشل کنټریکټ ضرورت لیدل کیږي؟ بالکل دا خبره بالکل دې سره زه متفق یم او هغه هم دغه ده چې د ریاست او د وګړي چې کوم حیثیت بنیادي ډاکومنټ چې دی یا هغه چې دی دا آیین دی، خو دا آیین چې دی دا داسې یو د قرآني ټکی نه دی یا آیات نه دی چې په هغې کې څه هغه به 20 کاله مخکې په هغې کې څه ته تبدیلي یا بدلون نشي کولی. په دې آیینونو کې چې دا ترامیم یا کوم ته مونږ بدلونونه وایو د مقصد هم دا دی چې وخت او حالاتو سره سم په آیین کې یا دستور کې بدلنه ته بدلونونه کوي. په پاکستانی دستور کې چې کوم 1993 والا دی دا تقریبا کم و بیش 21-22 پورې بدلونه پکې شوي دي
او د هغې نه بعد مونږ وینو چې ډېر زیات ګنجایش دی پکې د بدلون یا د ترمیمونو. خو دا اوسني حالات چې دي په هغې کې د محکوم او د وړو قومونو چې کومې مسلې دي دغه موجوده آیین چې دی دا زه فکر نه کوم چې دې کې دونه توان او دې کې دونه لچک شته چې دا کمی به پوره کړو. دې وجه نه زه وایم چې دې ریاست کې دننه یوې نوې عمراني معاهدې ضرورت دی، یوه داسې عمراني معاهده چې په هغې کې دننه د ریاست او د وګړي بیا په هغې کې دننه د محکومو وړو قومونو د لویو قومونو د ریاست او د وګړي اصلي حیثیت د وسایلو په منصفانه طریقه باندې تقسیم دا پکې ضمانت ورکړی شي. اوله دا او دویمه خبره پکې دا ده چې دا عمراني معاهده چې دا د چې کوم ننني حالات دي د دې سره سم دی دا معاهده وکړی شي، ځکه چې لکه څنګه چې موږ وختي وایي چې د آیین خو چپ 55 کې یو آیین راغی، بیا په 2 کې و، بیا دریم یا دا چې کوم موجوده آیین دی دا په 3 آیین کې راغی، په دې کې بلا ترامیم هم وشو او بیا خصوصي توګه باندې چې کله 18 ترمیم وشو نو 18 ترمیم نه ډیرو خلکو هغه خلکو چې چا په د آیین او په د بشري حقوقو په آییني حقوقو باندې یقین ساتي ډېرې تمې پیدا شوې، څه لږې ډېرې ګټې هم راوړي چې دې سره به د محکوم قومونو چې کومې ګیلې شکوې یا کومې مسلې دي دا به کمې شي. خو تاسو ګورئ چې نن سبب د ملک چې کوم حالات روان دي ډېرې اشارې دې طرف ته هم روانې چې دا 18 ترمیم چې دی دا به کیدی شي چې دا ختم شي یا دا کې ډېر زیات چینجز یا تبدیلی وشي او ډېر زیات واپس کېدو رول بیک کېدو، یعنی چې د قانونو ته څه لږ حق میلاو شوی دی دا بیرته ترېنه واخلي. بالکل. او که تاسو فکر وکړئ څه وخت کې په میډیا کې ایون په پاکستاني چې کومه کنټرول میډیا د رسنیو کې هم یو غنګوسې روان و چې په هغې کې د پاکستان چې کوم د فوج سپاه سالار دی هغې یو بیان حواله هم ورکړی و چې په هغې کې ویل شوي و چې 18 ترمیم چې دی دا د شیخ مجیب د 6 نکاتو نه زیات خطرناک دی. اگر چې په هغې کې بیا دوی وروسته بیانات ورکړه خو بنیادي توګه باندې دا آیین چې دا ترمیم چې دی دې ترمیم وړو صوبو ته لږ ډېر اختیارات ورکړه. په هغې مد کې تاسو ولیده چې خیبر پښتونخوا کې د نامه چې د 80 کلونو چې کوم د ریاست کې موږ ته یو عجیبه نوم یې ورکړی دا بدل شو. د NFC ایوارډ په مد کې دې صوبې ته 100 ارب پیسې رالې، په هغې مد کې نور داسې څیزونه اختیارات راله. خو بیا هم د ریاست کې دننه د یوې نوې عمراني معاهدې ضرورت دی او دا چې څونه زر وشي او په منصفانه طریقه باندې وشي او په شعوري طریقه باندې وشي او په دې کې د محکومو قومونو چې کومې ګیلې شکوې دي دا لرې کړی شي او دا معاهده وکړی شي نو د دې ریاست د سسټینیبیلیټي او د دې ریاست د بقا او د دې ریاست نه چې کوم د وړو قومونو ګیلې دي دا به ډېره د پورې کمې شي. نو د یو نوې عمراني معاهدې بالکل ضرورت دی د ننني حالاتو په تناظر کې. مننه. راځو اخري لمحې دي زموږ سره. ستاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوانانو ته یا پښتون ولس ته قام ته چې په پاکستان کې دننه پروت دی ستاسو به څه پیغام یې ورکړي؟ زما پیغام خو دا دی چې دا د پښتون ژغورنې تحریک چې دی دا د دې مطالبات چې دي دا ټول د پاکستان یا د څومره چې بین المللي قوانین دي د هغې په چوکاټ کې دننه دي، د قانون په دایره کې دننه دي، د اسلام په دایره کې دننه، د پښتونولۍ په دایره کې دننه. نو هر هغه کس چې هغه لږ ډېر شک لري یا لږ ډېر د کشمکش شکار وي هغه ته پکار دي چې اول خو په دې باندې ځان کلیر کړه چې دا څومره مطالبات چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوي دا آیینیم دي، دا قانونیم دي، دا اسلامیم دي او دا د پښتونولۍ چوکاټ دننه وي. دویم دا چې دا تحریک یا دا غورځنګ چې دی دا د کام دپاره دی. پښتانه وایي چې د کام ناتار په کام راګرځي. نو دا د کام دپاره دی او په دې غورځنګ یا دې تحریک کې دننه چې تاسو څومره وګورئ یو ځوان لیډرشپ دی، نوی لیډرشپ دی او یو داسې لیډرشپ دی چې د هغې چې کومې خبرې دي د هغې چې کوم بیانیه ده دا ډېره زیاته کلیر ده، ډېره صفا ده
او په تاریخ کې اول ځل باندې پښتنو کې مخکې تحریکونه غورځنګونه راغلي، خو دا موجوده چې کوم غورځنګ ځکه چې دا تیر 15 کاله چې په کوم پښتنو باندې بد ورځ تیر شوه، نو زیامه چې په پښتنو په زرونو کالو تاریخ کې به دومره بد ورځ نه ورغلي. نو د وخت او حالاتو سره سم د داسې یو غورځنګ ضرورت و چې په هغه کې نوی یا ځوان کول راشي. هغه د پښتون قوم چې کومې مسلې دي دا بالکل شپ شپ نه راوځي او بالکل نیغ په نیغه ووایي، او ریاست سره د سپین او تور چې کوم خبره ده مونږ کلیر کړو. نو اول هغه دا، او دویم دا چې ټول کام پښتون کامله پکار دي چې دغه تحریک ملاتړ وکړه، دا تحریک مټې مونږ مضبوطی کړو، او مونږ کاغه فیسبوک ته کاغه په میدان باندې مبارزه ده، کاغه په اجرې دي، بیٹکونه دي، په کار دی چې مونږ دغه د پی ټی ایم بیانیه یا سوچ فکر هلته وغځو، ولس په دې خبره باندې پوهه کړو چې دغه تحریک چې دی که دغه تحریک تا مټې مضبوطې کړي، نو دا موجوده چې کومې مسلې دي یا دا تیرې چې کومې مونږ مسلې وي، ډېر زیات امکان دی چې دا مسلې ختم شي او پښتانه چې کوم هغه تیر چې کوم د پښتنو شان او شوکت دی د یو ځل بیا راستونکی شي. ها زه فکر لرم خدشام ده چې د تحریک سره چې کوم ریاستي ادارې دي معلوم او نامعلوم په شکل کې د طالبانو په شکل کې څنګه شکور صاحب خبرو کا مختلف داسې قسمه ماینځه مخوا دی خو خواره شوي دي او خلک مختلف ډلې راپورته کوي شوي. خو زه وایم چې مونږه د پښتون کام سره یو بل لاس ورکه، مونږ یو بل مټې مضبوطی کړي، نو دینه سخت وختونه مونږ باندې راغلي دي او مونږ که دا موجوده لږ ډېر حالات تریخم راغلي دینه به مونږ شکست ورکړو. نو زه ځکه فکر کوم چې دا تحریک چې دی دا ډېر زیات په دې کرایسس وخت کې د بحران وخت کې دا یو زیری دی، دا د پښتون کام د بقا د ژغورنې دپاره د خدای د طرف نه یو زیری دی. نو په کار دی چې مونږ دا هغه چې دی دا تحریک مضبوط کو او دا د دعاګانو او دا د جړاګانو او دا د فیض نه راوځو. اوس د مزاحمت وخت دی، داسې مزاحمت چې هغه سولیز مزاحمت وي، هغه پرامن وي، هغه د عدم تشدد په فلسفه باندې دن نه، هغه د آئین او قانون په چوکاټ کې دن نه. او زه او زما په شان ټول ملګري په دې خبره باندې قوي ایمان او یقین لري چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې تحریک چې دی دا د مظلومه خلکو تحریک دی، د دې تحریک خبرې مطالبات ټیک دي او دا د پښتون کام د بقا، د پښتون کام د مسلو، د پښتون کام د حقوقو د حفاظت، د پرمختګ، د ژغورنې تحریک دی. نو ځکه وایم چې زما ځوان کول ته خاص کر او بیا ټول پښتون کام ته دا خواست دی چې په دغه وخت کې، په دغه حساس وخت کې چې چرته مونږ ته ډو او ډای په سیچویشن کې حالت کې هغه یو، نو په کار دی چې دغه تحریک مونږه مټې مضبوطې کړو. او مالی زه به دې کې اخري خبره دا وکړم چونکې روژه ده، ما دا زما ذاتي سوچ دی کېدای چې دې سره تحریک حمایت کوي یا نه کوي، خو زه دا وایم چې پښتانه په خیر خیرات کې ډېر زیات سخي قوم دی، خیر او خیرات ډېر ورکوي، زکاتونه ورکوي، او د دنیا یو تحریک هم چې دی یا یو غورځنګ هم چې دی دا په مستقل بنیادونو باندې څوک چلی، دا د مالی د مرستو نه بغیر نشي چلیدای. نو زه وایم چې د روژې میاشت په آخر کې به مونږ ټول پښتانه چې دي دا مونږ سرسایګانې هم ورکوو او نور خیراتونه هم ورکوو. مونږ ډېر زیات خیراتونه، جهادونه، زکاتونه دنیا ټول کومون له وکړو. اوس د کام نمبر دی، نو په کار د دې اعلان زه اول زه خپل ځان نه کوم چې زه به انشاءالله تعالی د دې اختر د دې روژې چې کومه سرسایه ده دا به زه پښتون ژغورنې غورځنګ دپاره ورکوم، ټولو ملګرو ته ما خواست دی، ټول پښتون کام ته ما خواست دی چې هغه د دغه تحریک ملا مضبوطه کا او حمایت یې وکړه. مننه شینواري صاحب. شکور صاحب په آخر کې په یو دوه نقطو کې تاسو خپل پیغام د نوي کول ته څه دی؟ نوي کول ته زما دا پیغام دی چې کم چې دا تحریک ته دا خو هغه ستونزې او هغه مسلې چې کم دي هغه دوی ژغورل غواړي، کم چې د ریاست ذمواري وه چې دې کام ته د سر او مال تحفظ ورکړي. په همدې باندې زمونږ یو معاهده د ریاست سره شوې وه، خو د بده مرغه ریاست هغه چې کومه معاهده ده پوره نه کړې شوه. نو چې څومره هم زمونږ د پی ټي ایم غوښتنې دي هغه ټولې د آئین او قانون په چوکټ کې دي. دا هغه غوښتې دي چې کومې ریاست ته په کار وي چې هغوی پوره کړې وې، خو بده مرغه هغوی هغه پوره نه کړی شوې.
اوس د دې دپاره پښتون کام چې هغه په ارزې کې وي په کار دی چې ودرېږي او په دې کې د ځوان کول چې کم دی د دوی رول دا ډېر مهم دی په هر لیول باندې یو خو ځوان کول چې کم دی دا د سوشل میډیا نه یا جدید ټیکنالوژي نه ډېر ښه خبر دی په کار دی چې د دې ښه ټیک ټاک استعمال وشي اکثر په ټویټر باندې یا په فیسبوک باندې یا واټس اپ باندې مونږ وینو چې غیر ضروري میسیجونه یا تصویرونه یا نور سیزونه هغه ځوان کول ډېر شیر کوي هغه هم ټیک ته د هغوی یو د وخت او کم ایج کې چې دی د هغې یو ریکوایرمنټ دی خو هغې نه علاوه که تاسو یا مونږ د دې پی ټي ایم دپاره وخت وباسو او د دې سره ریلیټډ مونږ پوسټونه وکړو چې کومې ستونزې په تاسو علاقه کې وي کم زیاتې ظلم کیږي هلته چې کم دی که نه په چیک پوسټونو باندې کم هغې کیږي د هغې سړی ویډیو جوړه کي یو پوسټ سړی ولیکي همداسې چې کم ورک شوي خلک دي د هغې چې کم پسماندګان دي یا کم فیملی ممبر دي د هغوی ویډیو ستاسو جوړه کوي هغه شیر کوي نو دا چې کم وړه وړه څیزونه دي دا هم ډېر غټ ملاتړ دی د دې تنظیم سره نو زما خو به همدا هغوی مننه ګرانو لیدونکو او اورېدونکو دا و شکور اپریدي صاحب او سیدافضل شینواري صاحب چې موږ ته یې وخت راکړلو د دوی کور ودانۍ څه سوالونه داسې دي بار بار موږ ته راځي چې په هغې باندې زموږ مشرانو وار په وار خپل نظر څرګند کړی هم دی خو بیا هم ملګري یې په انباکس میسیجونه کې رالیږي د تنظیم خبره ډېره زیاته دوی کوي تنظیم باندې کار روان دی او ډېر زر به ټول پښتون ملت د دې نه خبر شي چې تنظیم د پښتون ژغورنې غورځنګ تنظیم باندې څومره کار وشولو څومره روان دی تاسو به ډېر زر په دې باندې هم خبر شي د هغې نه مونږ غافله نه یو په هغې باندې کار کیږي میټینګونه روان دي ځای په ځای هغه زه دلته تاسو سره نشم شریکولی خو د دې څیز نه مونږ غافله نه یو سیف افغان ملګري یو پوسټ کړی و سوال یې کړی و چې 29 مۍ د ژبو ورځ د پښتو ورځ ده باید پښتون ژغورنه غورځنګ دا ولمانځي دې باندې به موږ د خپلو مشرانو سره خبرې کوو خدای دې وکړي چې موږ وتوانېږو چې په غټه کچه یې وکړو که نه یي زموږ دا لایو خپرونه خو به حتما وخت ورکوي موږ به شاعران لیکوالان راټولو د دوی سره به یو ګنټه خواله کوو د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره بل یو وړاندیز دی که موږ به هر ځای ته نشو رسېدلی موږ د 4-5 ملګري یو په هره ضلع کې په هر تحصیل کې زموږ ښه تکړه وکیلان ملګري دي که دوی د خپله طرفه د پی ټي ایم د طرفه د پښتون ژغورنې غورځنګ د طرفه داسې سیمینارونه لیکچرې کانفرنسونه اداره کی چې په هغې کې پښتانه په بنیادي حقوقو او د دوی په شعري حقوقو او ذمهواریانو باندې پوه کي نو د دوی به مننه وي او په آخر کې شینواري صاحب یو خبره وکړله چې چنده سرسایه زکات دا تنظیم پښتون ژغورنه غورځنګ د ټولو پښتنو ګډ تنظیم دی مونږ هم د دې خاورې نه چنده غواړو هم د دې ولس نه غواړو د هیچا نه د بهر نه د خارج نه مونږ ته د چندې نه ضرورت شته دی مونږ ویاړ هم پښتون کام دی تر اوسه پورې پښتون کام په مونږ ننګ کړی دی او پر روان وخت کې هم مونږ تمه لرو چې دوی به په ځاني او مالي توان باندې مونږ همداسې غښتلي ساتي او د دوی مرستې ته مونږ هر وخت سترګې په لار یو او اړتیا ورته لرو ستاسو دواړو ډېره مننه راځو به د یو بل پروګرام سره پښتون ته ژوندون غواړو مننه